د افغانستان د کونډو او یتیمانو حق د حامد کرزي په شمول نور د چا جیبونو ته ځي. سلامونه درنو لیدونکو، که غواړئ پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. حامد کرزي د میاشتې 4 لکه ډالر یوازې د دسترخوان پیسې د دولت د خزانې څخه اخلي. د محافظینو او معاش پیسې یې خو بیلې دي. عطا محمد نور په لکونه ډالر یوازې د خپلو محافظینو لپاره د افغانستان د خزانې څخه راباسي. ګلبدین حکمتیار په لکونو ډالر د افغانستان د خزانې څخه هره میاشت اخلي. او همداسې هر غړی حساب کا. افغانانو، تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د دولت خزانې پیسې ستاسو د جیبونو څخه راوځي. ستاسو د ځمکو او مالونو د مالیو څخه دا پیسې راځي او دا لوی غړي په خپلو منځو کې سره ویشي. خو دوی په کابل کې نه زموږ د ملا امنیت ساتلی شي او نه د کندهار په کلي کې زما د ماشوم مکتب ساتلی شي. د دې د مخه چې د ملا قاتلین طالبان یا پنجابیان پیدا شي، دا پوښتنه باید وشي چې آیا دولت موجود دی؟ آیا استخبارات موجود دي؟ آیا اردو موجوده ده؟ په میلیونونو ډالر چې خلاصون لپاره اقدام کوي، دا دولت چیرته دی؟ آیا دولت شته دی؟ په زرګونو شهیدان چې د افغان دولت ساتنه یې کوله، چیرته دی دا افغان دولت چې د دې خلکو ساتنه وکړي؟ چیرته دی دا دولت؟ دا ویډیو شیر کړئ چې د دولت د هر مامور تر غوږونو ورسیږي او ځواب یې ووایي چې دولت موجود دی او کنه. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. دا لیکنه د میرویس سمون باریکسي وه. که تاسو هم په دې اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همداسې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.